بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیا هم وینډوز 8 کلاس ته ښه راغلاست. په دې هیله چې راته روغ جوړ او د صحت کلمه پرتن وي. په نننۍ ویډیو کې د ټاسکبار برخه تر بحث لاندې نیسو چې آیا څنګه کولی شو موږ د ټاسکبار په پراپرټیز کې تغیر راولو. نو د تغیر راوستلو لپاره زه د عملي کار په طرف لومړی په کنټرول پینل باندې ډبل کلیک کوو تر څو ټاسکبار برخې ته ځان ورسوو. ټاسکبار انتخابوو. د لومړۍ طریقه شوه. دوهمه طریقه دغه ده چې په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک له هغې وروسته پرسونلایز او له هغې وروسته ټاسکبار برخه انتخابو. د دوهمه طریقه او دریمه طریقه دغه ده چې لومړی په ټاسکبار باندې رایټ کلیک او له هغې وروسته پراپرټیز انتخابو. نو اوس به انشاءالله دغه د ټاسکبار پراپرټیز له دې لارې موږ تر بحث لاندې نیسو. لومړی راځو ټاسکبار ته. په دې ځای کې چیک لګېدلی دی لاک د ټاسکبار. اوس ټاسکبار څوک نشي کولی چې پورته خواته یې کش کړي تر څو ټاسکبار یو څه لوی شي. خو که چېرته له لاک نه چیک لرې کړي او اپلای کړي نو بیا کولی شي چې خپل ټاسکبار یو څه اندازه لوی کې. او که چې د نه غوښتل واپس ټاسکبار کوچنی کا او که چې د دې غوښتل چې همداسې لوی دي شي نو دلته چیک ولګوه بیا به لاک شي بیا به یې څوک کوچنی کولی نه شي. نو اوس نشي کولی چې خپل ټاسکبار دغه ټاسکبار یو څوک کوچنی کړي. او که چې د دې غوښتل چې کوچنی دي شي نو چیک لري کا اپلای د هغې وروسته ټاسکبار بیا واپس عادي حالت ته بوځه. نو اوس بیا چیک ولګوه بیا به څوک نشي کولی چې د ستا ټاسکبار لوی کړي. اپلای. دوهم اټو هایډ د ټاسکبار. اټو هایډ د ټاسکبار په دې معنا اوس ټاسکبار په دې ځای کې ثابت ولاړ دی کوم حرکت نه ترسره کوي. که چېرته غواړې چې ټاسکبار د دې ځای کې نه ښکارېږي زموږ ټاسکبار دی له دې ځایه هایډ شي ورک دي شي زموږ له سترګو دې پانه شي نو ته باید په دې ځای کې چیک ولګوې له هغې وروسته اپلای. نو اوس ټاسکبار پټ شو هایډ شو. که چېرته دې غوښتل چې بیا ټاسکبار ته لاړ شي نو ته د خپل ماوس پینټر ورته رانږدې کا له هغې وروسته به ټاسکبار درته ښکاره شي. او که چې د بیا ترې لرې شوي نو ټاسکبار به بیا پټېږي. نو که چې د دې نه غوښتل چې بیا واپس لرې کا او اپلای کا تا ته په ټاسکبار بیا واپس ښکاره شي. دریم یوز سمال ټاسکبار باټنز. دغه آیکن یا باټنز چې تاسو ګورئ او همدارنګه ټاسکبار دغه یو څه اندازه اوس لوی ښکارېږي. او که نه غواړې چې دومره لوی دې نه ښکارېږي کوچنی دي شي نو دلته چیک ولګوه هم به دغه آیکن باټنز کوچنی شي او هم به ټاسکبار کوچنی شي. او که چې ته نه غواړې چې کوچنی دې نه وي نو چیک بیا واپس لرې کا او اپلای کا نو ټاسکبار بیا واپس عادي حالت ته راشي. ټاسکبار لوکیشن آن سکرین. آیا زموږ ټاسکبار دې په دې سکرین تر مخ په کوم ځای کې موقعیت ولري. اوس په باټم یا د سکرین په بیخ کې دی. که نه غواړې دلته نو راشه دې ځای نه ورته لیفټ انتخاب کا همدارنګه ورته کولی شي رایټ انتخاب کړي او همدارنګه کولی شي ورته ټاپ انتخاب کړي او اپلای کا له هغې وروسته به د ستا ټاسکبار لوکیشن یا موقعیت بدل شي. اوس په ټاپ کې راوله همدارنګه لیفټ انتخابولی شي او همدارنګه رایټ انتخابولی شي. نو زه بیا ورته واپس باټم انتخابوم تر څو په بیخ کې ښکاره شي. انشاءالله کومه ستونزه نشته پکې. تاسو هر یو انتخابولی شئ او له انتخاب نه وروسته اپلای بټن باندې کلیک وکړئ تغیر به وګورئ. راځم ټاسکبار باټنز ته. په دې ځای کې زه لومړی راځم نیور کمباین انتخابوم. تاسو په ټاسکبار باندې هر څه لیدلی شئ د نیور کمباین نه وروسته اپلای مې کړ. په دې ځای کې هر پروګرام یا د یو پروګرام هر یو فایل جلا جلا خلاص شوی دی. ډېر د ایم ایس ورډ پروګرامونه دي او همدارنګه د اکسل دومره پروګرامونه دي. خو زه نه غواړم چې ټول دې په دې شکل ښکاره شي. ټول باید کله چې ټاسکبار ډکېږي نو د هر یو پروګرام فایلونه دې راځي یو ځای ته کېږي دي کمباین کېږي دي. نو ته به راشي له دې ځای نه به ورته کمباین وین ټاسکبار از فول هغه وخت کمباین یو ځای ته که کله چې ټاسکبار ډک شي. اوس ټاسکبار بالکل ډک دی. که چې زه دغه اپشن انتخاب کړم او اپلای کړم نو تاسو تغیر لیدلی شئ چې د اکسل ټول فایلونه راغلل دغه دې په یو ځای باندې شول کمباین شول. همدارنګه د ایم ایس ورډ پروګرامونه هم راغلل فایلونه راغلل په یو ځای باندې شول. او اوس خو په دې ځای کې د دې پروګرام هم آیکن شکل ښکارېږي او هم یې لیبل ښکارېږي. زه ورته یم چې لیبل یې موږ ته مه ښکاره کوه او هر وخت یې کمباین کوه. که ټاسکبار فول وي او که نه وي فول نو ته ورته آلویز کمباین هایډ لیبل انتخاب کا او اپلای کا. نو اوس به یې هم لیبل له منځه لاړ شي او هر وخت چې ته یو پروګرام خلاصوي هغه به په اتومات ډول په همدې ځای باندې څنګه کېږي کمباین کېږي. به که د یو پروګرام حتی 10 فایلونه هم خلاص کړي 100 هم خلاص کړي ټول به راځي په همدې یو ځای باندې به کمباین کېږي او تا ته به په ټاسکبار باندې ډېر رش او یا ستونزه نه جوړېږي. اوس راځو د لاندې برخې ته نوټیفیکیشن ایریا ته. دغه نوټیفیکیشن یا دغه کسټمایز برخه په دې صفحې پورې تړلې ده. نو دغه به انشاءالله موږ د کنټرول پینل له لارې نوټیفیکیشن ایریا آیکنز په منظم ډول تر بحث لاندې نیسو. اوس راځو د چیک باکس ته. آیا دغه چیک باکس کومه دنده
لري که چېرته موږ چیک پکې ولګوو. نو اوس لومړی راځم دغه ټول پروګرامونه چې ما خلاص کړي دي زه په دې ځای باندې کلیک کوم. دغه ټول پروګرامونه به موږ ته واپس څنګه شي خلاص به شي. زه راځم له دې ځای یو خلاصوم کومه ستونزه نشته خو زه اوس راځم دې ځای ته چیک لګېدلی دی. اوس دغه چیک په دې ایروپیک یا شو ډیسکټاپ پورې تړلی. زه یوازې دې ځای کې ودرېدم خو کوم کلیک ما نه دی کړی. موږ ته ډیسکټاپ ښکاره شولو خو که نه غواړې چې په دې ځای کې دې یوازې په ودرېدلو باندې ډیسکټاپ ښکاره شي دغه چیک لرې کړه او اپلای کړه. اوس چې په دې ځای کې ته ودرېږې ډیسکټاپ ته نه ښکارېږي ولې هلته موږ چیک لرې کړی دی. او که چېرته غواړې چې زه یوازې په دې ځای کې ودرېږم موږ ته ډیسکټاپ ښکاره شي ته باید دغه چیک ولګوې او له هغې وروسته یې اپلای کړې. نو د دې چیک دنده دغه وه. له هغې وروسته بیا راځو جمپ لیست ته. جمپ لیست کې لومړی کوم برخه چې تاسو ګورئ نمبر اف ریسنټ آیټمز ټو ډسپلی ان د جمپ لیست موږ ورته دې ځای کې 15 فایلونه ښیلي دي چې په عین وخت کې د 15 فایلونه سټور کېږي. دغه موضوع یا دغه برخه په دې ځای پورې تړلې دی د جمپ لیست پورې تړلې دی چې په دې ځای کې د 15 پروګرامونه موږ ته څنګه کېږي د یو پروګرام 15 فایلونه د په دې ځای کې آیټم دی سټور کېږي. خو که چېرته نه غواړې نو ته کولی شي دغه ورته تر 15 پورې هم انتخاب کړې. 15 نه پورته ته ورته نشي انتخابولی خو زه ورته بیا واپس 15 انتخابوم. راځو د پریویسي لومړی چیک ته راځو. د دې چیک دنده دغه دی چې آیا زموږ په دې ساحې کې د پروګرامونه سټور کېږي او که د نه سټور کېږي. که چېرته نه غواړې چې نه دې سټور کېږي نو دغه چیک لرې کړه له هغې وروسته یې اپلای کړه. نو اوس تاسو بالکل کتلی شئ په دې ځای کې هغه 2 پروګرامونه هم له منځه لاړل اوس به نه سټور کېږي. او که چېرته غواړې چې نه باید سټور شي نو ته دغه چیک ولګوه او دغه چیک زه نه لګوم او اپلای کوم. اوس په دې ځای کې پروګرامونه نشته. زه اوس راځم یو پروګرام خلاصوم ایم ایس ورډ پروګرام خلاصوم. خلاص مې کړو او له هغې وروسته اوس بیا کلوز کوم. اوس راځم دې ځای ته بیا نو دې ځای کې نه ښکارېږي. او که چېرته وایي چې نه ښکاره دي شي سټور دي شي چیک ولګوه له هغې وروسته یې اپلای کړه. اوس راځم دې ځای ته زه اوس بیا هم ایم ایس ورډ پروګرام خلاصوم اوپن اوس یې کلوز کوم. اوس یې لیدلی شئ دې ځای کې به سټور شوی وي. دغه دی بالکل سټور شوی دی. دوهم چیک سټور اینډ ډسپلی ریسنټلی اوپنډ آیټمز ان جمپ لیست. آیا په دې ساحه کې د پروګرامونه یا د دې پروګرام فایلونه د سټور کېږي او که د نه سټور کېږي. که چې اوس تاسو ولدل دغه د سټور شوي دي. که چېرته نه غواړئ دغه چیک لرې کړئ او اپلای کړئ. اوس تاسو کتلی شئ یوازې به ایم ایس ورډ پروګرام سټور وي او جمپ لیست یې نشته تر څو موږ هغه پروګرامونه یا هغه فایلونه هم وګورو چې دې پروګرام پورې مربوط دي چې کومو فایلونو کې موږ ګوتې وهلي دي یا کوم پروګرامونه موږ خلاص کړي دي. نو موږ اوس هغه نشو لیدلی. که چېرته غواړئ چې باید هغه دې هم سټور شي نو دلته چیک ولګوه له هغې وروسته یې اپلای کوه. اوس راشه دلته بیا هم نه ښکارېږي. ځکه نه ښکارېږي موږ کوم فایل نه دی خلاص کړی. زه اوس ځم په ډیسکټاپ باندې یو فایل خلاصوم او اوس یې ګورو چې آیا په جمپ لیست کې سټور کېږي او که نه سټور کېږي. نو دا زه کلوز کوم. اوس تاسو لیدلی شئ راشئ دې ځای ته بالکل دې ځای کې بټن پیدا شو. له بټن سره په ودرېدو باندې جمپ لیست هم ښکاره شو او موږ ته په دې ځای کې وښیل چې یو ریسنټ کوم فایل چې تاسو په ایم ایس ورډ پروګرام کې خلاص کړو او په دې ځای کې سټور شولو. بیا راځو انشاءالله په دې ځای کې به کومه ستونزه نه وي. له هغې وروسته راځو ټولز بار ته. آیا موږ غواړو چې دغه 4 ادرس لینکس ټچ پیډ ډیسکټاپ دې په ټاسک بار باندې ښکاره شي او که دې نه ښکارېږي. که غواړئ نو چیکونه ولګوه ټول ورته آن کړه او که نه غواړئ د خپلې خوښې یو هم ورته انتخابولی شئ اپلای. اوس تاسو په دې ځای کې ولیدل له دې ځایه تاسو د ډیسکټاپ ټول فایلونه آیکنې فولډرې لیدلی شئ. همدارنګه دلته کیبورډ ته تللی شئ. دې ځای هم ګټه د کیبورډ اخیستلی شئ او همدارنګه له دې ځایه که چېرته تاسو له نیټ سره کنیکټ وي له دې ځایه تاسو هم کولی شئ کوم فایل ته اکسس پیدا کړئ لاسرسی پیدا کړئ. همدارنګه د کمپیوټر بعضې فایلونه هم زه له دې ځایه په اسانۍ سره خلاصولی شم خو البته سپیل یې باید ډېر دقیق وي. بعضې فایلونه زه خلاصولی شم لکه وین ورډ انټر کوم نو په منظم ډول موږ ته ایم ایس ورډ پروګرام څنګه شي خلاص بشي. نو دغه و د ټاسک بار پراپرټیز. انشاءالله درس کې به کومه ستونزه نه وي. که بیا هم کومه ستونزه وي له ما سره تماس نیولی شئ. درس به هم دې ځای پای ته رسوو. الله مو مل شه.